سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست. وخت مو په خیر وي. زه یم عبدالفتاح، همدار تاسو ګورئ تکنیکال همدار یوټیوب چینل. مخکې له دې چې د امازون اړوند دریم کلاس شروع کړو، لومړی تاسو ته راهنمایي کوو چې څه ډول تاسو کولی شئ دغه کورس یا دا درس منظم تعقیب کړئ. مثال دا دریم کلاس ده، دلته ویډیوګانې ګډوډې راځي څه ډول باندې دلته لیکو د مای چینل نوم چې د تکنیکال همدار یوټیوب چینل. دې چینل ته چې کله راسئ د ویډیوګانې به ګډوډي پرتې وي، نو تاسو پلی لیست خلاصوئ. پلی لیست یې خلاص کوم پلی لیست ته به ځئ؟ لومړی به د امازون بیسیک کنسپټ پلی لیست ته ځئ. دې ته ولاړه ځئ، پلی لیست تاسو کلیک کړو یا مو خلاص کړو، دلته به دغه پلی لیست راسي. ګوره اولنی ویډیو، بیا کلاس 2 ده، همداسې په ترتیب سره کلاس 3 منظم هغه ویډیوګانې تاسو ګورئ. که چېرې تاسو اولنی ویډیو نه یې کتلې، په دومې کې پوښتنې درته پیدا کېږي، که دومه نه یې کتلې، دریم څخه ګټه نشئ اخیستی، دا باید منظم یې وګورئ تر څو تاسو استفاده ځینې وکړئ. نو راځو د نن ورځې درس ته. amazon.com خپل تاسو امازون ویب سایټ سره خلاص کړئ. امازون ویب سایټ دا در خلاص کړی مو دمه یا سره کوم خلاصيږي. په عمومي سرچ بار کې ولیکئ amazon.com او انټر کړئ. دا سی ویب سایټ په درته خلاص کی. په دې ویب سایټ کې بعضی برخې دي لغوه سره باید تاسو آشنا شئ. لوکیشن ده، هغه لوکیشن تاسو باید څنګه انتخاب کړئ، څنګه بدل کړئ، کوم لوکیشن انتخاب کړئ. کټګوري دي، سره کوم کټګوري راوړي. سرچ بار ده، لانګویج دي څنګه بدل کړئ. راځو عملاً یې ګورو. لومړی چې دی په دې کې لوکیشن ده، زیاتره وخت تاسو خپل ویب سایټ خلاص کړئ په کوم هیواد کې تاسو یاست هغه لوکیشن راځي. کله تاسو نیویارک راغلی ما چینج کړی ده، نو دا تاسو همیشه هغه د امریکا کوم سټیټونه دي هغو ته به چینج کوئ، ځکه چې تاسو دغه معنا ورکوي ډیلیور ټو، یعنې کوم شیان چې په خپل هغه هیواد ته ډیلیوري کېږي. مثال کله د افغانستان انتخاب تاسو هغه ټول هغه دغه نه راوړي، پروډکټ نه راوړي، افغانستان ته ټول پروډکټ نه ډیلیور کوي. تاسو د یو اس مارکیټ کې کار کوئ، یو اس مارکیټ لپاره سټور خلاصوئ، نو دلته باید د یو اس یو سټیټ انتخاب کړئ، هغه ستاسو پورې اړه لري چینج کوئ. مثال دلته ورته لیکئ که لنډ پوسټل کوډ یا زیپ کوډ ورته لیکئ چې د نیویارک خپله 100 او یو دغسې دا خپله د نیویارک زیپ کوډ دا انتخاب کړئ او اپلای کړئ. دا یوه طریقه. بل دې ځای خپل کولی شئ هغه هیواد انتخاب کړئ پسې وګرځېږئ. نو دا په دې رقم باندې تاسو کولی شئ چینج کړئ او اخر بیا ډن کړئ. لومړی به دغه لوکیشن دې چینج کړئ. دوهم چې دا سرچ بار ده او دغه د سرچ بار ښي طرف دلته لانګویج دی، چینج کانټري کولی شئ هلته نورې ژبې هم اضافه کړئ. کومه ژبه چې ته غواړئ ورته چینج یې کړئ. داسې انګلیسي عمومي ژبه ده، ټولو سره بلد یو اشنا یو دغه انګلیسي انتخاب ده، انګلیسي باید وي. که چېرې بله ژبه یې تاسو کولی شئ انګلیسي له دې ځای څخه چینج کړئ. بل سرچ بار کټګوري دی، دا هلته عمومي کټګوري دي. کومه کټګوري چې تاسو غواړئ هغه کټګوري پروډکټ انتخاب کړئ، هغه به کلیک کړئ. مثال دلته غواړئ چې په تاسو د بیوټي اینډ پرسنل کیر پروډکټ انتخاب کړئ، دا به کټګوري سم انتخاب کړئ او وروسته به راشئ په سرچ په کلیک وکړئ او ورته منتظر به شئ. دغه اوس ګورئ بیوټي پرسنل کیر کټګوري پروډکټ درته راواړول. دلته بیا سب کټګوري ګوره میک اپ، سکن کیر، هیر کیر، دا څه رقم په دغه چې دی کټګوري وي دلته سټپ کړئ. مثال سکن کیر دی، دې کلیک کړئ، دې داخل کې بیا سب کټګوري دی هغه هم درته راوړئ. دا سب کټګوري دی ګورئ باډي دی، د ایس دی، د پیس دی، د لیپ کیر دی، هغه ته کوم غواړئ کولی شئ چې هغه پسې کلیک کړئ او هغه پروډکټ درته راوړئ انتخاب کړئ. له دې څخه کولی شئ چې کټګوري وي انتخاب کړئ. بل راځو دغه بخش د پروډکټ ډیټیلز. یو پروډکټ تاسو راوړول غواړئ چې د هغو ډیټیلز چک کړئ، چې ټایټل یې څه شی ده، ریټینګ یې څومره ده، ریویو څومره لري، قیمت یې چیرې ده، ډیمینیشن یې څه دی، هغه اندازه یې وزن یې څومره ده، بل پینټس یې چیرې دي، څه رقم لیکلي دي. نو هغه به په امازون په ویب سایټ کې داسې پیدا کوئ. مثال راځو موږ دلته یو کټګوري انتخابوو، بیبي کټګوري، دا سرچ کوو. په دې کې بیا یو پروډکټ انتخابوو، د غواړو چې معلومات وکړو. هر یو تاسو کولی پروډکټ تاسو کولی شئ سلیکټ کړئ او د هغو ډیټیلز وګورئ. مثال دا پروډکټ انتخابوم. لومړی دلته پورته لیکلی ده دغه دا یې خپله د پروډکټ ټایټل ده، دې ته یې پروډکټ ټایټل وایي. همدغه دا یې پروډکټ ټایټل شو. بل چې ده دې ته وایي ریټینګ. دې څو ریټینګ ده؟ 4.4 ریټینګ ده. دا تر له 1 تر 5 پورې. دغه هغه کوم کسان چې پروډکټ واخله پروډکټ یې اخیستی هغه خپل نظر ورکوي. ریټینګ یې له 1 ونیولې تر 5 پورې ده. که چیرې پروډکټ خراب وي دوی ریټینګ کم ورکوي،
که چیرې پروډکټ ښه کوالټي ښه هغه پروډکټ سټارز اضافه ورکوي چې دې ته ریټینګ وایي تر 5 پورې لوړېږي نه 4.4 د دې ریټینګ ده. بل دغه د ریویو دی 1000 دی ریویو دی دغه کسانو خپل کمنټونه باندې ورکړي دي نظرونه باندې ورکړي دي پروډکټ باندې دا سي پروډکټ ډېر رول لري. بل راځو برانډ دې برانډ څه ده د دې برانډ نوم ده په دې برانډ مقابل کې د برانډ نوم ورته لیکلی دې برانډ دا پروډکټ دې برانډ تولید کړی ده. بل کالر ده براون کالر کې ده مټریال چې جوړ شوی ده له دغه 15 لدی د پلاستیک چې د لدی چې دا جوړ شوی ده. بل پروډکټ ډایمنشن ده یعنی هغه سایز ده په دې اندازه باندې ودواله لري او دای جګواله ده دای خپل سور ده دای ودواله ده دای جګواله ده. او بل څه د ایټم ویټس 4.0 پاونډز د وزن ده. بل اباوت دیس ایټم دې ته بولټ پوینټس وایي چې خپل پروډکټ اړوند مشخصات په تشریح شوي کولای شي چې ټول ووایاست. بل د پروډکټ انفارمیشن چیرته کتلی سو راځو د صفحه کته کش کوي پروډکټ انتخاب کړی ده دلته دغه ده پروډکټ انفارمیشن او ټیکنیکل ډیټیلز ټول سټپ بای سټپ تاسو یو کتلی سي. برانډ د کوم نوم ده رنګ څه ده مټریال څه دی پروډکټ ډایمنشن څه ده وایټ څومره ده ټول مشخصات تاسو کولای شئ چې وګورئ. په دې کې څه مهم دي یو ای ساين ده او بل څه ده بیست سیلر رینک ده بي سار ده دا ډېر مهم دي. راځو ګورئ سین چې د امازون سټانډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر دا هغه نمبر ده چې یو پروډکټ ورکول کیږي هغه صرف د پروډکټ لپاره وي. دا تاسو پروډکټ مثال واخې در سره ذخیره کې بل وخت کولای شئ دا پروډکټ مستقیم په هغه یې نمبر باندې پیدا کړئ. او بل څه ده بي سار ده بیست سیلر رینک هر پروډکټ ته یو درجه بندي کیږي څومره چې دا پروډکټ زیات خرڅېږي هغه به دغه نمبر ټیټ یو ته به نږدې تر ټولو زیات خرڅېږي هغه به بي سار به د هغوی یو وي چې تر هغو پسې لوړې 2-3 دا په لکاو پورې رسېدلی ده. دغه پروډکټ چې ده د بیبي په کټګوري کې 1302 درجه ده. بي سیلر رینک دی همدغه ده د بي سار ډېر مهم تاسو کولی شئ پروډکټ بي سار آی اس ان نمبر له دې ځای څخه پیدا کړئ پروډکټ انفارمیشن کې. بل د پروډکټ هانټینګ کله تاسو اکاونټ جوړ کو منظم وکړو بیا وروسته تاسو مرحله سره راځي هغه وروسته پروډکټ هانټینګ ده. پروډکټ هانټینګ دا پروډکټ انالایز هم ویل کېږي پروډکټ ریسرچ هم ویل کېږي. تاسو یو پروډکټ انتخابوئ تر څو هغه په امازون کې خرڅ کړئ. تاسو به داسې پروډکټ پیدا کوئ چې د هغو ډیمانډ یا تقاضا یې زیاته وي په امازون کې او خرڅوونکي کم یې زیات نه وي او پرافیټ هم تاسو ته پکې پیدا شي هغه کټګوري هم تاسو انتخاب کړئ. دې ته پروډکټ هانټینګ وایي دې مرحلې ته چې دا مرحله وخت هم نیسي او تر ټولو مهمه مرحله هم د سیلر لپاره همدغه پروډکټ هانټینګ ده. بل ټایپ اف پروډکټ هانټینګ ده. اوس څو ډول تاسو کولی دا پروډکټ پیدا کړو. یو طریقه ده پروډکټ مینوال هانټینګ ته راځي خپل پروډکټ ګوري پروډکټ بي سار ګوري کټګوري ګوري سیلران ګوري ریویو ګوري ریټینګ ګوري هر څه سټپ بای سټپ ګوري او پروډکټ مختلف ګوري به مقایسه کوي له هغه څخه یو انتخابي تر څو هغه پروډکټ بیا ورسته ته هم سیل کې دا په خپل پسې ګرځي دې ته وایي مینوال هانټینګ. بل څه ده اتوماتیک هانټینګ بیا دی ټولز د سافټویرز په واسطه باندې کولای شي چې پروډکټ پیدا کړي چې هغه بیا مختلف ټولز دي چې دا په واسطه موږ تاسو کولای شو چې یو پروډکټ پرافیټیبل پروډکټ چې های ډیماند ولري تقاضا یې زیاته وي سیلران یې کم وي پرافیټ پکې وي او ټول مشخصات یې تاسو ته پیدا کوي هغه بیا د ټولز په واسطه کېږي. چې عمومي نومونه د پروډکټ هانټینګ لپاره چې دي لکه یو څو نومونه زه درته اخلم لکه کیپا جنګل سکاوټ هیلمټن او داسې نور. نو وروسته بیا دغه پروډکټ هانټینګ په تفصیل سره چې مختلف سافټویرونه دي او مینوال هانټینګ ده سټپ بای سټپ دا تاسو ته اجرا کوم زه خپل دا پروډکټ هانټینګ درته کوم تر څو تاسو سره آشنا شئ. نن ورځ صرف همدغه عمومیت سره آشنا شئ پروډکټ هانټینګ څنګه ده او څنګه په څو ډولونو باندې کېږي. که کوم پوښتنه لرئ دې ویډیو ته کمنټ کړئ زه مو انشاءالله خدمت کې یم ستاسو ټول پوښتنې به دې ویډیو له لارې ځوابیږي. تر راتلونکي کلاس پورې مو په الله سپارم ښه وخت ښه چارې.